اووه رقمه میوه ده. ماشاءالله ماشاءالله. دا کوپړه ده، دا دغسې یوه کاچوغه پر دا جیک باندې ښه څونه شیدې وراچوې؟ اریاني وړی یم چې دلته که پسونه تېرېده څنګه به ځینې ګوره ټولو لیدونکو ته ډېر زحمتکش انسان دی چې دا جمع عمر مبارکه راسره وګورئ څنګه ښه خوند کوي. دا د لیدونکو شهیدانو چوک شیدې دي، روح افزا ده، عسل دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ښه به یاست، ژوند چارې به په خیر در باندې تېرېږي او اختر به مو په خیر کړي وي. نو ګرانو لیدونکو موږ دفتر ته راوتلي یو، د کار کاري ورځې مو شروع دي، په کار اخته یو. په دې هیله چې تاسې اختریز او میله ییز پروګرامونه راسره خوښ کړي یې. نن ورځ مې د خیر سره په کندهار ښار کې تاسو ته یو بل پروګرام چمتو کړی دی. زما ملګري او شاید تاسو په یوټیوب باندې ډېر راسره لیدلي پر سکرین باندې حیات الله څرک صاحب. نو د کار سیزن هم شروع شوی دی. څرک صاحب په دوبي کې شربت خرڅوي په بازار کې، او په ژمي کې بیا سوپ خرڅوي، پایا سوپ او ترکاري سوپ خرڅوي. نو تازه یې په شربتو کې یو نوی نوښت کړی دی چې په هغه کې شیر مغز ورته وایي. څو رقم میوې سره ګډې کړي دي، مغز دی، روح افزا ده، شیدې دي، دا شیان یې سره ګډ کړي دي. په روز او له مو مې خوړي ډېر جالبه شی او ډېر په زړه پورې شی و. نو نن مې وغوښتل چې داسې پروګرام ورباندې جوړ کړم. نو زه ځم د چوکۍ مدد کې، اوس په خپل دفتر کې یم. ځم د څرک صاحب ځای ته چې د کابل بانک پر چوک باندې د جامع عمر سره د توکل پلازیا مخ ته درېږي. وربسو ځای به وګورو، د ده سره به خبرې وکړو، مجلس و بانډار به ورسره وکړو چې کار یې څنګه دی، څنګه شی یې پاله کړي دي، خلک یې خوښوي که نه خوښوي، او تاسې به هم راسره وګورئ. نو راسره مل اوسئ، زه ورځمه د خیره سره. لیدونکو زه راووتلم د دفتره څخه. دا آغا صاحب مبارک دی، زموږ پارکینګ والا. آغا صاحب ښه یې؟ صحت ښه دی؟ اختر کې په خیر څو؟ چیرې ولاړې په اختر کې؟ کجکي ته ولاړې؟ زه میلمن ته ولاړم، ما بیا کجکی تر اوسه نه دی لیدلی، خو زه هم ساکلا ته ولاړم. ولې؟ لارې خرابه ده؟ لارې خرابه ده که څنګه دي؟ لارې اسان دی. ښه نور ښه یې، سا چیر سو؟ ښه څنګه دي کارونه، څنګه دي پارکینګ کارونه؟ والله پارکینګ کارونه به زه چا شنبې ته شروع سي. زما څخه پیسې لږ اخ هغه صاحب، هغه صاحب ما څخه لیدونکو ډېرې ډېرې پیسې اخلي. نو ورشتان مې وګوره، زه خیر سم. نو زه به وځم د څرک صاحب ځای ته به ورسم. لیدونکو تاسو راسره اوسئ، په تصویر مو ګورم چې شی پاله کړي دي، ګرځ خوراک دي که نه دي. نو پر دغه غټ ځای به مشتکل ور پورته کړم چې راونه لوېږم. زه خیره ورځ ور پورته کوم. نو تاسې راسره مل اوسئ. هغه صاحب خدای په امان. الله دې مل شه. نو لیدونکو زه راووتم ښار ته د خیره سره. دا خو نو کندهار ښار دی، اختر پر تېر شوی دی. ماشاءالله ماشاءالله څومره ښایسته ښار دی. او هغه لیدونکو ته چې زما دا یوه خبره ورسېږي، ډېر درنښت سره زما هر یو سر سترګې یاست. دغه منفي کمنټونه په یوټیوب کې مه کوئ. صحیح دي، موږ داسې نه یو انسانان یو، هر یو له غلطۍ څخه خلاص نه دي. د دې پر ځای چې منفي کمنټ کوئ، مثبت کمنټ وکړئ. موږ ستاسې نیوکه غلطه نه اخلو، نیوکه او غلطي هر شی کېږي، اصلاح کوو بیا په ګډه سره. اما دا چې منفي کمنټ داسې ولیکي اوسي چې هغه د شخصیاتو د یو بل شي توهین یې، دا ډېره بده ده. نو خدای وکړي چې خبره درنه در باندې ونه لګېږي. قربان مو سم، الله به ژوندي لره. کندهار ښار کې دا احمد شاهي جاده ده یا علامه حبیبي واټ دی. نو د هغه پسې ځو د خیره سره د شهیدانو چوک طرف ته، بیا به کابل بانک چوک ته ځو د خیره سره. د څرک صاحب تر ځایه پورې به ځان رسوو. څرک صاحب نو لکه ما چې مخکې وویله لیدونکو، ښه ښایسته شیر مغز یې برابر کړی دي، شیدې دي، روح افزا ده، عسل دي، تر څنګ یې بادام، کاجو، پیسته او کشمش خورا ښایسته ښایسته شیان یې سره برابر کړي دي. نو د خیره سره د مازدیګر لیدونکو تاسې کندهار ښار وګورئ څنګه خوند کوي، څنګه خوند کوي. قربان خپل ښار سم، خپل هېواد سم، امن قربان سم. بس الله پاک چې افغانستان او زموږ ګران هېواد له بدو سترګو په امان ولري. دا مازدیګر و دا موسم تاسې دا ګلان سره وګورئ څنګه ښه خوند کوي.
زه نو همکار نه لرم نو موټرسایکل هم چلوم ویډیو هم درته کوم نو بس خدای دې وکړي چې ستاسې دا پروګرام را سره خوښ شي انشاءالله خوښېږي مو خامخا ځکه مو خوښېږي چې زه کوښښ کوم چې ستاسې لپاره ښه پروګرامونه جوړ کړم او سړی چې کوښښ کوي هغه انشاءالله نه ناکامه کېږي او دا خو نو زرنګار و آریانا سالونونه دي چې دلته دي اوس مهال نو بس ښار کندهار څه عجب ښار دی د احمدشاه بابا دربار دی نو د احمدشاه بابا دربار دی تل همداسې دربار پاته سي زه دا یم کرار سره په دغه علامه حبیبي واټ پر جادې باندې روان یم زه م کابل بانک چوک ته ځان رسوم او رش بیخي ډېر دی بیخي ډېر رش دی په ښار کې زه به دا د کیمرې لاس دی په خپل لاس واغوندم چې راڅخه ونه لوېږي په دا رش کې لیدونکو داسې نه نو اوس مې کار ورته سم کړي انشاءالله د کیمرې لاس یې په خپل دغه واغوستی اوس په دا یوه لاس موټرسایکل چلوم دا د بل لاس ویډیو کوم غیر قانوني کار کوم خو نو څنګه کوې اوه ویډیو خو نه جوړوم بې ویډیو نو کله کېږي باره چې لیدونکي نه وي خوشحاله دا موټر خو خوا ته کاټېږي زه به کرار سم چې دی کاټ سي زه به پر ورسم دا د لیدونکو شهیدانو چوک څخه زه د هغه پسې ځمه د جامع عمر خوا ته یو سبزکۍ والا ودرېږه زه راچېر شولم نو مخامخ نو جامع عمر د جامع عمر اوس هم ماشاءالله ډېره جوړه سوې ده کارونه یې را اوس هم جریان لري هغه شیشکونه هغه شیان یې تر اوسه پورې هغه چې شته د خیره سره او دا بغل ته خو نو چې بیا دی دا نو هغه د برق مارکېټ دی د برېښنا مارکېټ برېښنایي سامان آلات و دا شیان پکښې خرڅېږي دلته به هم د خیر سره بیا یو وخت راسو دا شیان به انشاءالله په داسې باندې ووینم داسې دا جامع عمر مبارکه را سره وګورئ څنګه ښه خوند کوي نو سرک صاحب ته ورځو د خیره سره لیدونکو د سرک صاحب شیر مغز ګورو شیر مغز څنګه ښایسته نه مې ورته انتخاب کړي هغه یو وخت یې هوسانه درلوده بیا د پښو د پایو سکو بیا یې هوسانه و تېر کال اوس بیا شش کال شیر مغز شو نو سرک صاحب ډېر زحمتکشه انسان دی دوستانو ډېر زحمتکشه انسان دی او زما خپل دونه راباندې ګران دی ځکه چې زحمت چې سړی باسي هغه پر ما ډېر ګران دی په دې خاطر باندې چې خواري به زحمت په خپله کاږي نیت به د خلکو در باندې ښیي څرک صاحب ډېر مهربانه انسان دی ډېر زحمتکش انسان دی او ډېر د مینې سړی دی خدای دې ژوندی لري خدای دې کارونه زموږ سره ورسم کړي بس چې یو څوک پر مخ ځي یو څوک ته یو چا کار سمیږي موږ باید اوږه ورکړو پښې و لاسونه یې ونه وهو چې موږ یې پښې کاږو خدای موږ ته داسې کار کوو چې هغه د ناکامۍ سبب ګرځي پر غلطۍ به سترګې سره پټوو یو بل ته به لارښوونه کوو نیوکې به نه کوو انتقادونه به نه کوو خلک به یو بل نه سره رسوا کوو نو بیا پر ژوند هم خوند اخیستلی سو مو خپله ژوند رنګین وي به مو د نورو ژوند رنګین کړی وي نو موږ یو کوچنۍ هڅه کوو ستاسو دپاره الله دې تاسې بس خوشحاله لري زه دغه یم د سرک صاحب ریډي ته راورسېدم د خیره سره انشاءالله دغه د سرک صاحب یاران خوراکي دربار اوس په دا موټرسایکل دلته ودرومه دونکو د سرک صاحب ځای خو نو انشاءالله تعالی تاسې لیدلی دی دا د کابل بانک عمومي چوک دی دا جامع عمر ده او دا د سرک صاحب د یاران څښاک دی او دغه مخامخ لوړه چې تاسې وینئ دا توکل پلازا ده نو سرک صاحب وغدي اخته دی د خیره سره ما چې ویل نن مې ډېر سودا کړې ده ته به د بره بیا اوس وګورو چې څنګه کېږي دا یاران څښاک دی ته به زه نر زنجیره سم چې سم یې تاسې ته ښکاره کړم ماشاءالله جوړې بېنرانې لا نه جوړ نوي کړي ډول زیور نوي کومه ته به ورسو السلام علیکم سرک صاحب السلام علیکم سمین صاحب جوړ ستړي مه سه ښه جوړه خیر سیاج ښه دي جوړ روغه لیدونکو ویل ولې ولې ورک دي لومړی خو د سمین میډیا یوټیوب چینل ټولو لیدونکو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم په دې هیله چې قدرمنو لیدونکو سمین میډیا یوټیوب چینل را سره تعقیبوي زه د دې مزه پر بل سمین صاحب ما شون تللې بیا زه پر بل نه زه ښه دي چې د دې خو نو لیدونکو لږ لږ بس دا د خپل خبر سوي چې په کارو باندې لږ اخته یم
ما ورته مال دی په کار وخت سوی دی اوس موږ سره ولاکه شناخت کې پیسې پیدا کړي دي پیسې به هم پیدا کوو شناخت نه پرېږدو ښه. سمین صاحب انشاءالله شناخت به هم نه پرېږدو او پیسې به پیدا کوو دا پیسې خو نو مهمې دي والله پیسې ډېرې مهمې دي ته راسه چې ویې ګورو چې چې پاله کړي دي ما خو لیدونکو ته په دفتر کې وویل ما څرک صاحب نوی شی پاله کړي نو لړۍ چې موږ سره ښایسته کړې ده مرغا چې پکښې راشنه کړې ده څرک صاحب راشنه سوې ده اوس دې ته اریاني وړی یم چې دلته که پسونه تېرېده څنګه به ځینې ګوره زه بیا دا ځای ته فکر وړی چې اوبه یې بیا څنګه وبېږي وروره شربت لا وبېږي چیشتې را شروع کړي چې زموږ لیدونکو ته معلومات ورکړه لیدونکو ته به وروسته به پسې ورجوړ کړم خو لومړی به لیدونکو چا چې ورجوړی تا ته به در جوړ ځان ته به جوړ کړم ما زه چې پرون پیسې واخیستلې داسې مې زړه درد کوي چې دا ولې نن بیا نه در څخه اخلم لومړی به لیدونکو ته دا وایم چې د شیرې مغز په نوم باندې مې یو ډول شربت را شروع کړي دي دا شربت د روح افزا او شیدو څخه جوړ دي دغه روح افزا او شیدې نو هغه مین شان دي سمین صاحب وروسته نو بیا عسل هم پکښې کېږي په عسلو باندې یې خوږوم او اوره کمه وچه میوه پکښې کېده د هغه څخه یې دغه کاجو پستا و بادام و جوز و پوپړه و کنجکې دغه شان عبارت دي نو دغه شیر مغز دی نو څرک صاحب که چې خوښ یې لیدونکو ته به دا شان ښکاره کړو چې اول بیا د دغه سطل سر پورته کړه سطل دی که چیشت دی دا روح افزا ده ښه دا خو یادې خالي کړي دي دا خو خالي سوي نه لږ چا وایم څه ګرمه که نه وه ګرمه ګرمه ده بیا نو پرون خو اوله ورځ و سمین صاحب دا څه په کاچوغه سره ولړ سخته ښایسته بوی راولاړ یې څرک صاحب په روژه کې خو چې دا بیا چښتې دا هم هغه روح افزا ده خو دې ته بیا اوبه ورأچولې دي ځکه هغه روح افزا چې ده هغه نو پرې خوږه ده ښه دې ته دې اوبه ورأچولې دي دې ته مې اوبه ورأچولې دي یو څه راپورته کړه برای داسې بېرته پکښې توی کړه دا نو کې ګوره داسې دغه دي خام دي ګوره او نرۍ دي لکه اوبه ښه او دغه چې دي دا بیا دې ته مې اوبه نه دي ورأچولې دا نو بیا ګوره دغسې ډېره خټه ده نه او دې ته دې اوبه نه دي ورأچولې دا معنا ثابته ده روح افزا ده عسل پکښې کېږي ښه بوره هم پکښې کېږي خو عسل ډېر پکښې کېږي یو چا ما ته په فیسبوک کې شاکشني ویډیو هم پورته کړی وه کمنټ یې کړی و ول څرک صاحب باید اصل ډېر راشي ما هغه ته اطمینان ورکړي مال اصل انشاءالله ډېر پکښې کېږي اصل یې دغه نه ډېر دغه نه مې ورأچولي دي سمین صاحب چې خوند یې و ذایقه یې پکښې معلومه ده نو که مې بیخي ډېر اصل ورأچولو بیا د دغه شیر مغز خوند ور اړي او یوازې په خپله اصل ښه خوند کوي که چې په نورو شیانو ګډ کړه بیا د اصل خوند نه پر معلوموي اوس دغه ورور ګراک راغلی ته ګیلاس ور جوړ کړه زه بیا لیدونکو ته ښکاره کړم څنګه چیش جوړی څرک صاحب لومړی خو جیک ته شیدې ور اچوو ښه څونه شیدې ور اچوې ښه یو څه اندازه شیدې اندازه ده ښه او وروسته نو بیا روح افزا ور اچوو ته ور واچوه روح افزا ماشاءالله واه 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 رنګ یې دغه هغه د چا پر چا رنګ یې ډېر ښه دی کلر چې کلر یې ډېر ښه دی کلر یې ښه دی واه ښه اوس چی پسې ور اچوې دا چې مې ور جوړ کړي سمین صاحب ښه بیا نو دا کوپړه ده چی شته کوپړه دا خو مازه ډېره خوړل کېږي دا خوره دا کوپړه ده دا دغسې یوه کاچوغه پر دا جیک باندې اچوو او دغه چې دی دا بیا کنجي چې دي زموږ ملګري ډېر سره بلا دي دا ډېر طاقتور شی دی زما کنجي چې ډېرې خوښې دي دا ډېر ښه شی دی دا پر زما نو چیش نه دی خوښ واه ته ودرېږه سخته ښایسته سپره څورته ګورئ لیدونکو هلته وګورئ ماشاءالله ماشاءالله بل چیز څه راشه دا ډېر جالب شی دی دا په دې کې نو سمین صاحب ګوره پستا هم شته مغز دی ټوله مغز دی کاجو هم پکښې کې دي څو رقم میوه پکښې کې ده څرک صاحب اووه رقمه میوه ده جوز هم پکښې کې دي کشمیش و دغه ټول شان د دې نو بیا دغسې یو کاچوغه راواخو دغسې پر دا سر و دغسې پر سر ورته یو توت چې دی وایي نه دي ور دا بلا ما دا سو و د توت پر ځای باندې مې نو دغه ور اچولي دي ګوره ما ته هم دغسې ګیلاس را جوړوي دغسې ګیلاس در جوړوم پیسې خو نه راڅخه روغ چې پیسې راڅخه واخلئ اماده سو بېشکه دا به زه درته ورکړم مهرباني دا دی دغه وروره پرې ورسېدی دا ګیلاس نو په جهیله چې هغه ورور خوند ورباندې واخلي او اخلو په کندهار کې داسې ښه ښایسته ده مخامخ جامع عمر د څرک صاحب د جوړې پر تا کونج ودرېږي بس جامع عمر معلومېږي او څرک صاحب دغه شیدې کاروي بامداد شیدې کاروي د دې شیدو یو ښوالی دا دی چې د افغانستان ښه دا زموږ خپل تولید دی نو دا چې ته هم څرک صاحب د افغانستان تولید کار نه کوي نو څوک یې کاروي وره دا بیا بل جیک دی سمین صاحب دا زما دپاره دی که دا ستا دپاره دی یا زه خو ما پر دې جیک باید ما ته سم خوږ جیک را جوړ کړي خوږ جیک دی نو دا یو څه خالي که څرک صاحب خو دا وروره په دا مغز یې اوس هم خالي دی وروره دا به دوې کاچوغې ور واچوم
ځکه ته نو کینه سماره یې نه د سماره نه یم په دې سړی نه مړېږي وره تا چې بابا ستا سترګې چې په مړي هم ښه خوند درکوي دا به هم بیا کاچوغې واچوم خیر دی باقي څه ما څخه پیسې ډېرې اخلي تر نورو ته به بیا پر دې ځای کې پنځوسۍ راکړې ښه بس نو او دا به هم بیا کاچوغې ور واچوم بیرته کار خراب کړې سرک صاحب او دا نو بیا ملګري ویلی سي چې دا کشمیش مه وراچوه یا مطلب ځکه کشمیش پکښې معلومېږي غټ غټ ښه دا مې هم بیا کاچوغې ور واچوم مور شي سمین صاحب لا مزغله وځي ښکاره کړمه لا بیا ناسته نه وراړو ښه تا اوس چې شاته ویلی اوس یې راواده کړې وګوره بیا لیدونکو ته ووایه چې ذایقه یې څنګه ده ته ودره زه به کښېنم زه به دا یا دوستانو زما جی کا ماده سو د خیره سره زه به ولاړ سم هلته بیا وخورم نوشجام یې کړم د بغلته به کښېنم سروري صاحب سروري صاحب دغه خوړلی ګرانو لیدونکو زما جیک دا دی آماده سو ماشاءالله ښه ښایسته مغز ته وګورئ مغز بس چې کندهار ته راغللاست د خیره سره زه به دغه په دا دوبي کې راغللاست زه به دا ښایسته شیري مغز در باندې وخورم پیسې بیا پروا نه کړي زه ورکړم بس چې خدای راولي سروري صاحب بغل ته ناست سروري صاحب څنګه سلامونه جوړ په خیر لومړی تاسو ته بیا ګرانو لیدونکو ته خدای جوړ کړي ښه باید او دغه مازدیګر به مو په خیر وي ډېره مننه مازدیګر به انشاءالله د زموږ خو نو مازدیګر دی د دې وګوره څه وخت دی اوس مازدیګر دی د دې به شپه وي د دې به یا شپه یا به ورځ یا به سهار سروري صاحب شیرین مغز جو خوړی د سرک صاحب ځکه یا والله و رالم سرک صاحب ته رالم ما یو ګیلاس نه 2 ګیلاسه مې وخوړی یعنې دومره خوند یې درلودی دغه یو ګیلاس مې خوړی زه به د هغه په خوراک اخته وم دی په بنډاره سره اخته و هغه چې مې جیک ته وکته په جای کې شی نه و نو بیا راته وویل بل جیک درته جوړ کړه ما ورته وویل بل خو را جوړ کړه خو نو داسې و چې تا په مجلس اخته کړی وم نو ماشاءالله خوند پکښې کې دی قدرمنو لیدونکو تاسو هم ځان راورسوئ د خوند یې زه ذمهوار یم چې خوند به نه لري خوند به لري انشاءالله زیات دی او ترک صاحب یو نوښتګر سړی دی چېر کال یې هوسانه دغه چې شي ورته ویله ابي حیات و هوسانه و دا شی یې اماده کړي وه خو جالبه دی داسې چې شش کال یې به شیرین مغز اماده کړی تېر کال چې و موږ یې پله په هغه مخته کړلو و دلته به ورته راکړلو بس داسې و چې هغه په اصلاح هغه عمل مو وګرځېدی مازدیګر به ورته رانلو بس خوند یې نه راکوي بل ځای بالکل شش کال چې ورته رالو دغه زما دوم ځل دی چې زه ورته راځم زیات خوند لري اوس مې درته ویلم مال یوه ورځ نه بله ورځ به خامخا درته راځو که ژوند بس د ملګرو سره به یو ځای ورته راځو دغه د دا ادرس ته به ځان را رسوو بس نو ټوله ورته راځي ترک صاحب خارقه ښه انسان دی ډېره مننه سروري صاحب الله دې خوشحاله اوسې ژوندی اوسې ژوندی اوسې لیدونکو زه به دا خپل شیرین مغز نوشیجان کړم اوس مې له خولو اوبه ورته کوي ځکه پرون مې خوړلی دی ډېر فوقالعاده ذایقه لري نو تاسې هم راسئ او دغه د کابل بانک په ښایسته چوک د کندهار په ښایسته فضا کې شیرین مغز نوشیجان کړي د خیره سره تاسو راسره مال واوسئ زه به د نورو لیدونکو سره هم خبرې کوم چې څنګه د هغوی ذایقې په اړه څه وایي هغوی به ما ته وویل چې خوراک کوې خبرې مه کوم زه به یې بیا دا وخورم فوقالعاده خوند لري لیدونکو ترک صاحب پر لاسو دې برکت سره ډېر ښه خوند یې به کړی دی کیمرامین هم ترک صاحب دی ډېر فوقالعاده ډېر ښایسته شی دا په څو دی دا جیک ترک صاحب په 10 افغان یاره په 100 افغانۍ لا ارزي ای وروره دا خبرې ما ته مه کوه بیا ګرانومه یا ګران یې نه کړې که ګران کړه بېرته د غیبت ویډیو سم ډېر فوقالعاده شی ډېر زبردسته شی ترک صاحب پر لاسو دې برکت څه پر کاروبار دې برکت څه پر رس دې برکت څه انشاءالله لیدونکي راځي زموږ مینهوال به راځي د خیره سره موږ به تشویقیې موږ به کار کوو خدمت به کوو او د دوی دپاره به یو شی اماده کوو تر څنګ بیا یو کوچنۍ روزي به ځان ته هم پکښې برابروو نوشي جان ښه راغلاست ستاسې سره ټوله ملګري ښه راغلاست بس ته چې ژوندی سرک صاحب نو ما جیک وچ ګرانو لیدونکو شی کړي دي ښه خوند یې وکړي ډېر فوقالعاده خوند یې وکړي د ترک صاحب د دغه یوه ځانګړنه دا ده چې راسې دلته خامخا به ملګري راځي رقم برقم ملګري په ډېر وخت هم نه یې لیدلي هغه هم دلې راځي د خیره سره چې ژر ژر سره دلې هغه هم معلومېږي داسې خلک پر پیدا کېږي چې هغه سړی د رښتیاګو لیدو ته لیوالی نو دلته مې په رستا بغل کې هلال صاحب ناست دی هلال صاحب ته وځه زه د کیمره تا تر واړوم ستړي مه سه څنګه ښه صحت ښه دی جوړ روغ یې خوشحاله اوسې جیک تر کومه ځای رسولی دی جیک مې یې دغه ځای رسولی دی ښه جیک په بل هم دغه یعنې په یوه دې کار نه څه کېږي یاره ډېر خوندور څنګه دغه د څرک صاحب دغه نوی شی نوم یې شیرین مغز ورکړی دی نوم خو شیرین مغز ورکړی صفت مې اورېدلی په فیسبوک او ویډیو مې لیدلی و نو په فکر کې مې و چې نن بیا مال ګورم د خیره
ماشاءالله ډېر چې څنګه مې اورېدلي وو د هغه هم بالا دي د هغه بالا ډېر بودی ذایقه وه. ښه ذایقه لري ډېر ښایسته ذایقه چیش چیش پکښې ګډ دي نو کنجي هلال صاحب کاجو دی پسته ده بادام دی تا ته جو ویل سي دغه کوپړه پکښې کې ده نو ماشاءالله ما دې واته اوس دې خو پکښې کې چې پکښې کې دغه شان ټوله پکښې کې ډېر ماشاءالله ټیسټ ډېر خوندور دی ډېر برابر دی سم شی دی بیخي مې ورته برابر شو الله رک صاحب باید د هغه رقم روان اوسي منه پر دغه شان باید پاتې اوسي مشوره ورکوم که چیرې غواړي دا شی کامیابه کړي دی باید همیشه د هغه رقم شی جوړ کړي مختلف فرق ورنه کړي انشاءالله ملګري به ډېر راشي دا ستا ملګري خدا دې جیک خلاص کړي و د هم خوند پر واشه د خوند پر واسطه ستنې مسه ورور څنګه شي سیاج شدي ژوند په خیر دی خوشاله جیک چې کار خلاص کی چې بل د جیم یاد دی و بس دا کافي دی څنګه و څه شي دی نن خنو شری مغز ورته انتخاب کړی دی یعنی شخوان کې و ډېر شخوان کې ډېر شخوان کې ډېر ذایقه ده شه نو دې دوه څه پیغام لري معنا راسي وي خو دې کې نو دوی خو دې باید راسي وي شراک شو کې و ته هم بل ورځ راځي کیا وځي نن خو هلال صاحب راوستلې بل ورځ به یواز راځي ډېر مننه نو دا دی دوکو هلال صاحب دی خوش کی ماشاءالله ښه شي دي دلته وشناخص سړی ولاړ دي افغان مالدار مارکیټر ولاړ دي و دا افغان مالدار مارکیټر رښتینی صاحب ستړی مسه څنګه ستا خبرې زله نه اورم کیمرې ته به چیرې ورسېږي لیدونکو ته به چیرې ورسېږي په زوره خبرې وکړه وروره په غره کې شنارې ووایه چې هل پسې مې وشکېدله و چې شي اوس هغه رقم خبرې وکړه څنګه یې زمین زه ښه یم کارونه په خیر والله شکر دی الله دې ژوندی لره زه خو ډېر ښه یم پنجه وکتې رښتیني صاحب اوس سرک صاحب را جوړ کړي ښه. او ته خوند وګوره دا ستا جیک جوړ څه و جوړ او پرون راغلی بیا که یا؟ یا نه وم راغلی ښه. یوه خبره دا ده چې دغه شان یې ما کستان کم ور واچول سرک صاحب ډېر ور واچي کم شان دغه شان نه دي دا تا کستان ولې کم ور واچول زه نه یم ورسره جوړ ګور دا ما څنګه ساتل ما څوک چې نه خوري هغه ته به لږ وراشي نو ته خوند وګوره بره بیا وروسته راته وایي څنګه دی ته یو غړپ ځینې وکړه په یو غړپ نه کېږي دوه درې غړپه ځینې وکړئ داسې نه اول غړپ سړي ته په خوله کې ښه خوند ورکوي وروسته بیا لږ هاخوا ته که داسې نه وي به راځئ بل یا څه سرک صاحب ایسته دی سرک صاحب ما ورته بېله څو زره وویل خوندور دی خوندور دی دا دغه ډېر خوند ورکړی دی دا کوپړې کوپړې نه جاوز جاوز ستا بیا دا جاوز خوښ دی یعنې په دې کې د سړي د خوښ میوه معلومېږي چې کوم میوه یې خوښ ده د رښتیني صاحب ښه ډېر خوښ. لیدونکو جاوز خوښ دی تر بادامو مې هم خوښ دی ځکه اوس مې درته ویلي چې جاوز صاحب رښتینی صاحب بل ځای دغه شی خوړلی و یا تر اوسه مې نه و خوړلی سرک صاحب ته یو نظر پیغام انا چې دی چش پکښې وکړي او لیدونکو ته څه پسې وایه سرک صاحب چې زه رالم خوش کړه راته وویل ولې ما ورته ویل بې حیات څه کړي دي دا وخت وګوره بې حیات وګوره خو د هندواڼې په موسم کې او نه چې هندواڼه یې وي هغه ښه خوند کوي سر دغسې خو به نه وي مال موږ دغه دغه هغه چې مې اوس دا خوند وکړ په پیاده شو یو نظر ما ورکوي نو چې تر کومه حده پورې بېدی دغه کې مال دغه د میوې پر سر باندې نه دي که یوه کچوغه یا نیمه کچوغه قدر اصل ولویږي اصل خدای ور حفظه ته ورچی یا د هغه به دل که دلته اوسي یا نیم هلته نیم دلته د معنا چې ته وایې د هغه صفر ولویږي ډېر ته د سرک صاحب هم دا پوښتنه زه وکړم ما انشاءالله په یاد شوله د خیر سره نور په نو پیاده شو سرک صاحب ته راسه سرک صاحب ته راسه نور خلک په جنجال سره اخته کړه رښتیني صاحب څه وایي وایي ته د اصل پر سر ورچو مال دی پر حفظه ګډوي ما رښتینی صاحب ته مخکې قناعت ورکړي مال دغه اصل چې په حفظه کې پاخه کمه دغه ذایقه چې دا تاسې د اصلو دا څکۍ دغه ذایقه بیا پر سر باندې بیا نسته ما خدای جوړ چې دا قناعت کړي خو زه بیا د دې دپاره چې دغه د ملګرو نظر واخلم دغه د رښتیني څخه ما ملګري زه په علیده په ټلیفونو باندې راغواړم چې د دوی نظر واخلم یو هغه ځای یم چې ما خو حرکت ته زنګ نه دی راولی زه د رښتیني صاحب نظر هم عملي کوم وګورم که رزق ښه و دا خو تر ټولو ښه خبره ده هغه ما ته اقتصادي هم تمامېږي ښه هغه تر دې څه اقتصادي دی هغه تر دې څه سره اصل دلته دا ګیلاسونه ښکاره کړي دي دا په څو دی دا ګیلاس دغه جیک چې پروت دی دا په څو دی سره دغه جیک په 10 افغانۍ دی شیرین مغز ډک لکه دا ټوله شان چې وجود دي بالکل او دا په 10 افغانۍ دی دغه دوه رقم دي نو دا که اوس یو ماوارو سړی راغلی نه شلی ورسره او نه جیش هغونې ورسره وې بیا د هغه دپاره لسي والا ګیلاس کومه دی هغه لسي بیا دغه ګیلاس په لسي ورکړو اوس پرون یو چا راته ویل دا جیک په شیلې راکړه ور مې کوي او دوستان که دا جیک په شیلې غواړي زه مشکل نه لرم یعنې که ته د هغو سره هېڅ مشکل نه لرې زه مطلب دا دی چې په دا یوه ګیلاس و 5 ګیلاسو پر څو بجې راوځې سرک صاحب کار پر یوه بجه بس شربت آماده وي او وروسته بیا چې ګرمینو کې ډېره سي سرک صاحب هم راغلی و پر 9 بجې باندې به شربت آماده وي انشاءالله پر 9 بجې ته ګورو پر سهار پر 9 بجې به شربت انشاءالله آماده وي نو مطلب
ته دا لیدونکو ته دا ډاډ ورکوې چې د پایپ به دغسې کیفیت ساتي به کیفیت دغسې کې په کوم ورځ کیفیت ته کار نه پوسټ دې وکړي چې ورور هغه شی نه ښه وزه خوانه به ده روژه څنګه وه په روژه کې خو ډېر نه یې پزاب کړي یو روژه خو ډېره ښه وه خدای بله روژه استاد هغه سړي ته یو ګیلاس ور جوړ کړه د هغې مینې تاثیر راوړي په دعا وکړم بار د کلندرو تاثیر صاحب جوړ بخیر خدا اجر راوله ښه سیاج ښه دی ژوند په خیر دی ته ښه سیاج ښه دی جوړ روغې په خیر علي الحمدلله په تا ښه په خیر سو خوشحاله اوس مسجد صاحب پوښتنه کوي زه پر ترک صاحب هر وخت پوښتنه کوم خو ته نه راګرځې ډېر وخت ولا زموږ ځای لري ښه ځای مو لري دی بس ترک صاحب خدا دې نن نوي شام بله کړي ته پرون راغلی وې که یا نن دغه ته راغلی و دغه نوي شي ته راغلم تاثیر صاحب نو زموږ ته ښه شاعر ښه لیکوال او ښه کلک ملګری دی خدای دې راته ژوندی لري تاثیر صاحب بیا هم خوند وګورې داسې خو به هم د خوند پوښتنه وکړو تاثیر صاحب ته بیا خوند وګورې د خیر سره بیا به انشاءالله پوښتنه درڅخه وکړو چې څنګه ترک صاحب دا خو دې اخلاص کړي وروره بل جوړوم سمین صاحب بل ښه ماشاءالله داسې د هغه روح حفظات وګورئ کشکې دا بوی در لیدونکو پورې رسېدلی دا دی بل ځای کې اماده سو د خیر سره د خپل منزله پورې ورسېږي د ماښام اذانو ته بس نو یو لږ وخت لا پاته دی روژه ماته څو دقیقې پاته دي سرک صاحب روژه ماته ولاکه یو لس دقیقې به پاتې او تاثیر صاحب نسته روژه مات نسته مطلب هغه د ماښام روژه ماته دی یو لس دقیقې ور جوړ کړم چې ور جوړ کړه زه به دا جیک قاسم کوم چې دا څنګه جیک جوړې ما زه ډېر باندې ګران یم که تاثیر صاحب یا ستا ګرانښت خو نو لیدونکو ته عمر معلوم دی ښه او هغه به زه څه نه وایم هغه لیدونکي خپله وایي او تاثیر صاحب هم را باندې ګران دی ښه تاثیر صاحب بچ دی نه اوري سرک صاحب روژه څنګه وه روژه ډېره ښه وه ښه مجلسونه سخته مې پازاب کړلې ښه تفریح خو ستا به زنګ نه راولي ما به در والي چې وروره نن نه معلومېږي دا د پروګرامونه مې در باندې وکړل بله روژه به راسي څرک صاحب خو نو زما سره په روژه کې ډېر کټ لاس یې راکړی اوس یوازې مازدګر چې د دفتر څخه راوتلم یوه ته مې ویله ما له زه راسره ولاړ شه ویډیو راسره وکړه زه دا موټرسایکل هم چلوم ټکر ونه کوم یا خدای مه کړه نه درته چې څو راکړې کیمره په خدای کې بله کمره څو راکړې او نه راسره راتلی تاثیر صاحب مال د څرک صاحب یې کور و دا هم پیسې هم زه ځینې اخلم دې پروګرام ته راسره اخیستلې او پروګرامونه مو هم کول خو نو بیا پر ما تا خو نو لیدونکي ګران د تاثیر صاحب ګلاس بالکل د تاثیر صاحب ګلاس دا جیک جوړ سو البته ګلاس نه دا خو جیک دی جیک استا د زیغه کم دی ما زوی دغه پر ما څرک صاحب څرک صاحب تاثیر صاحب زوی ته یو ګلاس جوړ کړ دغه سره نیمه کو یا دا خو نو ته په مټ په جمع ورته نو دا دی د تاثیر صاحب د زوی کښنه ګلاس مې په جوړ کې څرک صاحب ته دا ګلاسونه پیدا کړ په لاس نه څنګه ورکوه ودا زی خپل ورکوم تاثیر صاحب دا د تاثیر صاحب کښنه ماشوم زوی دی دا دی به وچ څنګه دی خواجه څنګه دی دې لړلای شي چیرې باندې په ناس چوکره شنو زی سرک صاحب یو شی کم دی چوکیانی راوی واسه چوکیانی د ځای نه څخه په ګدام چوکیانی به صاحب دا ډیر دی زه په خبرې باید راوی واسه وته باید چې دوه شاشه خلک یاله تکشنی نو تاثیر صاحب خواجه وکړي څنګه به خنامي دی به خوند ته باور وکړه چې په هر څه پورا دی دا هر شي ځایکا پورا پکښ راوته ښه دغه دی تاثیر صاحب خپل وس هغه کار کوي هغه وس پریشي دی پخته یا تقریبا وس می پریشي دی روژه واختر وو په ورځ دوه کې سره یدم دوه چی شو نو ما خو در مخه د سرک صاحب موزنه سوپ وو وس به د خیره دغه شی د سرک صاحب څخه ځکه یدم کافي دي کې خو ان شاء الله تاثیر صاحب ډیر سرک صاحب درته ونه وای چې ما د دسه زکه بس خدای برکت پکښ واچي تاسو سرک صاحب ته دواړه ستاسو درس هم یدم توای چې بره بیا د خیر سره لته درځي ما درس خو نو کې دایس به څورت کې معلوم نه دی خانه ادرس می شورندام نیوی مارکیټ حالت درې دی اوکې وس کې دایس راسه په بازار بیا نو ادرس دی دا جراور خدای نو تاثیر صاحب نو ځانې کوم رښتینی تاسو څنګه سوپ چې وخوړی سوپ مې هم وخوړی څنګه پوښتنه مې وکړه سرک صاحب خو د سوپ پر ځای ولاړ دی ما زه چې هم سوپ وخوړی هغه څنګه و شیري مغز څنګه و شیري مغز فوق العاده و د افغان مالدار بریاني ښه خوند کوي که دا یا دا دوه شان نه سره مقایسه کېږي ښه تاسو خو اوس وروره جانه زه د بریاني ته ډېر وخت نه یم درغلی او پوهېږې د یوه خطر څخه نه یم درغلی څه خطر باندې هغه دا دی چې ته نه یې موږ درس وروره موږ بانډار هم غواړو بریاني خوار ځای پیدا کېږي موږ بانډار ته درسو نو ته یې نه نعمت صاحب یې اکثره وخت زه داسې دفتر کې یم ښه نوی ځای مو څنګه کړی دی څه وخت خیر سره درس مې پروګرام ته خیر انشاءالله لږ کار یې پاته دی ښه دغه مې نه دی کړی په داسې شکل باندې چې هغه د چا خبرو د ایمان مو خلاص کړي مشتریان ته په کتو سره چې راشي یا بیروبار خلاصوي
څرک صاحب دا یې چی جوړ دا کړي چې په عمومي ډول ما دغه نه صبر وکړه دا ښکاره کوم وبخښه رښتینې ستا خبره مې درکاته کړه دغه بیا دا که چې دي؟ څوک کور ته وړي دا 3 جای کنيسي تقریبا 3 جای د دغه قیمت څو دی 500 افغانۍ ښه رښتینې صاحب تاول چشتې تاول ځای مې نه دی خلاص کړی که څنګه اوس پلان نیمه دی چې راشي خلاص کړي بند ښه بس چې راشي نو زه خدای ستاسو برکت پټ راچی خو د ټول د مخه چې زموږ څرک صاحب ته دا چې ماته راوړې ده تاثیر صاحب څرک تاثیر صاحب یې کور دا ما چې مربا راوړې ده ژوندی اوسه تاثیر صاحب ډېره مننه تاسو ډېره مننه تاثیر صاحب زه بیا څرک صاحب زه ځان سره یوسم زما بیک کې ما زور واچو غوډې زما بیک ته پروت دی بیک دې نه پاتې نس یا بیک چیرې پرېږدم دا خو زما د کار شی دی چیرې پاچېږي راڅخه زه به څرک صاحب یې غوړی د دې خوا څخه د ښکاره کړم لیدونکو چې څرک صاحب څنګه کار کوي ما سره په روژه کې ډېر لاس یې راکړی و کور یې ودان څنګه بیا څرک صاحب په روژه کې و بیا به خدای راوځي خدای بیا راوځي یولس زما ستا ډېر ساعت ډېر ساعت سره تېرو دا واقعیت دی داسې نه دی چې ته ولاړې زه دا خبره کوم چې یو ورځ به نه راوتې قضایي به دې ورکړله ډېر بدخوند ډېر به جیغ شول ډېر به جیغ شول ستا پر شاوخوا چیش خرڅېږي څرک صاحب زما پر شاوخوا خو دغه جوس دی ښه هغه چیش هغه دغه طبیعت جوس خو ورته لیکلی مخکې ماماجان جوس ماماجان جوس دا د چی جوسان دي همسایه دی د کیلې و د مالټې و د سیبو ده خو تر ټولو جالب یې دا د کیلې جوس دی ښه د کیلې په جوس کې وچه میوه هم شته شیدې هم پکښې کې دي هغه خاټه شیدې هم پکښې کې دي خرما داسې ولیده خرما پکښې کې ده خورا خواپا کې همسایګان چې په اصطلاح باندې ښه زه د دې څخه یوه ګیله کوم هغه بیا زه یوازې ورته وایم دوی باید مراد چې کیمرات نه کړه ده بیا زه دوی سره ګورم دغه دی ماما جانه ښه یې صحت ښه دی او د ماما جان بغل نه بیا بشیر خان دی ګنۍ خرڅي جوس خرڅي یعنې ګورې د څرک صاحب ځای ته یوازې په دې مه راځي چې د شیرین مغز وخوري دا شیان هم شته د هغه څه راځي د خیره سره دا شیان هم پیدا کېږي د ګني جوس هم انشاءالله ډېر خوندور وي په هغه طرف کې چې شته څرک صاحب او په هغه طرف کې بیا چاټ دی چاټ دی تر چاټ چور تېر د هغه چاټ دی لکه دا جي چاټ یاره زه فکر نه کوم نو بیا هغه خلک فیصله وکړي چې خوري زه فیصله نه شم کولی ښه او تر دا هغه بغل ته بیا د زبیر خان برګر پروشې ده زبیر بیا یو کمال بل لري زبیر خان چې په ډوډۍ کې یو ډول برګر د ملګرو ته پخي ډېر جالب یې پخي ډېر ښه یې پخي او تر دا خواته نو بیا خورا ډېر ښه نور کارونه شته بس تاسو ټول د کارونو کې برکت ورواچي څرک صاحب ستا شاته توکل پلازا دغه ستا ادرس دی دغه زما د توکل پلازې او داس چې وڅر خو مبارک کوم طرف دی دا خو نو د نعمت روغتون منطقه ده او دا لاره به دغه تللې ده د جوبلا کار کې او مخامخ دغه لاره چې ده تللې د سټډیوم ته کوم طرف ته سټډیوم ته تللې ده مخ پر قبله باندې ښه سټډیوم او دا طرف ته او دا طرف رات دروازې ته تللې دي ښه او دغه زما شاته طرف چې دی دا نایدو چوک ته کوم طرف دا بیا نایدو چوک ستا شاته طرف ته نایدو چوک دی دا نایدو چوک او ته خپله چیرې ولاړې زه خیره بس په دا مابینس یا دا ستا ځای وه مثلا زه چې ادرس ورکوم زه هم د جامع عمر د شاه زاړه کابل بانک چوک خاص د توکل پلازې کوچک ښه زما ادرس دغه راکاوه زه بس نو تا چې خدای خوشحال لري دا د څرک صاحب جوړې ده چبن یې په شاشن کړی دي خدای دې پسونه نه پر پېښوي ته نیوې خورې بله تاثیر صاحب څرک صاحب دا دوم کوزدا چا کړې ده داسې ښایسته کړې دي روژه خو مې ویلې ده په روژه کې خو په روژه کې نو کې ښایسته وم په روژه کې زما سره ګرځېدې یا زما ښایسته تور واوښتې زه نه کې بدرنګه شوم ستړي سو په روژه کې څومره کار وکړي څومره روژه ماتونه مسلمانانو ته وشي روژه ماتونه یې ویشله وه بیخي ډېر یې ویشل بس نو هغه خیراتونه چې خدای قبول کړي نو د خیره سره څرک صاحب په پای کې یو پیغام لیدونکو ته وایه بالا به زه پروګرام راځي د خیر شیرین مغز آماده دي الله ژوندی لره خوشحاله اوسه نو لیدونکو د څرک صاحب سره پروګرام وکړي دا د څرک صاحب جوړې ده ماشاءالله یاران څښاک ښه زرغونه او شنه او یو بله کم رنګونه پکښې کې شته او ښایسته ماشاءالله ښه خوندور ځای دی او دا خو نو د جامع عمر چوک شو او دا زه سولم ماشاءالله ښه ښایسته جوس یې آماده کړي وو شیرین مغز یې آماده کړي وو ښه خوند یې کوئ څرک صاحب په لاسو دې برکت چې خدای پاک ته په کار کې نور هم برکت ور واچوي الله پاک چې بریالی لري واقعیت ښه شی آماده کړي اوس هم راسي ویې خوري د خیره سره
د کوچني کاروبارونو د ودې په هیله باندې خپلو ملګرو د همکارۍ په هیله باندې خپل ملګري یو بل د سره سپورټ کړي همکاري وکړي چې موږ دلته راسو یو ګیلاس شي ځینې وڅښو همغږې د سره همکاري ده د دې پر ځای چې موږ لیدونکو انرژیانې شو هغه انرژیانې چې صحت ته تاواني دي د هغه پر ځای باندې باید راسو د څرک صاحب یا د بل ځای د طبیعي جوس وڅښو چې هغه هم به صحت ته ګټه کوي هم به مو ملګري ته خیر رسېدلی وي هم به د کوچني کاروبارونو وده وي نو بس تاسې راسئ د خیر سره دغه انتخاب کوي د څښاک پر ځای باندې دوبی را روان دي ګرمي را روان دي انشاءالله تنده مو در ماتوي او خوند به ورباندې اخلي نو د څرک صاحب ځای او د نورو ملګرو ځایونه چې همداسې آباد وي خو د دې تر څنګ چې نه یوازې د ښه ښایسته ذایقه شیرمغز شربت پیدا کېږي تر څنګ یې ښه غوره ملګري پیدا کېږي هغه کسان چې تاسې بنیلي یا د فال فرهنګیان ټوله پیدا کېږي نو در بل پروګرام چې حاضرېږو په الله پاک مو سپارم ښې چارې او ښه وخت